الحمدلله پدې باندې موږ تاسو فخر وکړو د دنیا قانون او دستور دادې چې کله سړی د یو عہدې خاوند د یو منصب خاوند سره ملو شي تاسو به کتلی نن سبا د موبایل دور دی هر سړی سیلفیانی وکاږي وای زه د پلانکی خان سره ملو شوم پدې باندې فخر محسوسي د پلانکی خان ډېرې ته ویتلو وای چې ډېرې ته لاړم پلانکی خان ماته د کټه پاسېدو ماته دومره عزت راکو د په هغه باندې فخر محسوسي چې د پلانکی خان سره زما ملاقات وشو د ملک صاحب سره زما ملاقات وشو د ایم ان ای د ایم پی ایس سره زما ملاقات وشو په دې باندې فخر محسوسي زدا خبره کوم یقینا فخر په دې خبره باندې وکي چې تاسو نسبت د علماء سره راغلي تاسو تعلق د علماء سره تاسو مجلس د علماء سره په دغه مجلس باندې په دغه محفل باندې فخر کوي هم دغه مجلس چې کوم د علماء منځ کې تیر شي دغه ساعات چې د علماء په منځ کې تیر شي بروز قیامت ان شاء الله د دې به الله تاسو له اجر درکړي زه صرف 2 منټو کې خپل خبر راټولوم او صرف دا درته وایم چې کوم بچی ستا د قرآن د حافظ دلته کې تیار شو یا کوم ماشوم د قرآن کریم نازلې ختم دلته کې وکړو د الله په ذات مې د قسمي دا مه وایي چې دا ماشوم دې په څه باندې پوهېږي نه د دې ماشوم د نن ټول کفر یریږي د حافظ قرآن چې تیار شي نن دنه ټول اهل باطل یریږي او دا خبره زه اسې نه کوم په دلیل په بنیاد باندې کوم نه که تاسو تاریخ کتلی دا د افغانستان د غزمکه وه په دغه کې یو کندوز مدرسه وه په دې کندوز مدرسه کې یو دستاربندي ولګېده په دې کې 101 د قرآن کریم حافظانو په دې کې یو حافظ داسې و چې د هغه پلار شهید شوی و دغه د شهید بچی په دې ماشومانو کې شامل و دغه دستاربندي چې کله ولګېده مور د دې خپل بچي سره رابطه وکړله مور یې ډېره خوشحاله وه ورته وایي بچی ستا به د قرآن کریم د حفظ ختمي ای بچی ته به کور ته راځئ ورته وایي زه به تا ته مبارکۍ درکوم تا ته بدرې مبارکۍ درکوم یو به تا ته سپین پټکۍ په سر شي تا ته به ستا د دستار مبارکي درکوم یو به ستا د دستار مبارکي یو به ستا د ختم مبارکي ای بچی یو به د په جسم باندې سپینې کپړې اچولي یو به د سپینو کپړو مبارکي درته درکوم ای بچی ستا رشته داران مې راجمع کړي عزیز او اقارب مې راجمع کړي چې کله ته راځې ستا استقبال به کوو هغه مور په انتظار باندې ناسته وه افغانستان په دغه سرزمین باندې دنیا واورېدل 101 حافظانو دستاربندي وه بیا دنیا واورېدل په دغه مدرسه کې دماکه وشوله 101 حافظانو وینې خلکو راجمع کړي ټوکړې ټوکړې بدن بوډي بوډي بدن خلکو راجمع کړو هغه حافظ قرآن هغه د شهید بچی هغه د مور یو بچی هغه هم په دې کې شهید شوی دی هغه مور د خپل بچي چې کله دا آواز واورېدو چې زما بچی شهید شوی دی مور وی زما یو ارمان دی دا بچی د ما ته راوستلی شي زه د بچي د مخ ته صرف ګورم زه د دا شکل لیدل غواړم دا هغه بچي حافظ قرآن هغه یتیم بچی دا هغه ټوکړې راجمع شوې هغه ټوکړې هغه بوټي بوټي بدن هغه یې په کټ باندې واچولو د پاسه پې صادر واچولو چې کله مور ته هغه صادر هغه ټوکړې ټوکړې بدن هغه بوټي بوټي بدن هغه کټ چې کله مور ته مخامخ شو مور چې کله صادر لرې کو په ژړا کې یو خبره کوله ورته وی ای بچی تا وی ما ته به زما دستار مبارکي راکړې نن ما تا ستا د دستار مبارکي درنه کا ما ستا د سپین لباس مبارکي درنه کا ما ستا د ختم مبارکي درنه کا لیکن مور ورته وی ای بچی ستا شهادت ته تا ته مبارک شي زما خاوند شهید شوی زه پې فخر کوم ای بچی تم شهید شوی زه په تا باندې فخر کوم مسلمانانو خبرې مقصد دا دی د کندوز په مدرسې 101 حافظان شهیدان شو دا معصوم حافظانو دی چاته ضرر نو رسولی دا د دنیا د پاره دا د امن یو پیغام و لیکن دا د وخت ظالم دا د وخت جابر چې زما حافظ قرآن ختمی دا د یو مقصد د پاره دا حافظ قرآن دا چې سبا رالویشي دا د اهل باطل مقابله به کوي دنه به ملا جوړېږي دنه به عالم جوړېږي دا به دې باطلو د پاره درد سروي د دغه مقصد د پاره 101 حافظان شهیدان شو بیا صرف یو پوښتنه کوم د پېښور په دغه سرزمین باندې زمونږ ستاسو مشرانو ته به پته وي په دغه سرزمین باندې شیخ حسن جان رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلي هغه نوراني چهره هغه چې کله مدینه یونیورسټۍ د غرب په سرزمین باندې مدینه یونیورسټۍ یې ټاپ کړې وه هغه شیخ حسن جان رحمت الله علیه چهرې به داسې پړک وخلو نوراني چهره وه هغه چهره په وینو باندې لطپت شوه هغه دنیا نه شهید لاړې ما تاسو به بیا کتلي زمونږ ستاسو د علوم حقانیه د دې شهید ناموس رسالت شهید اسلام شیخ سمیع الحق رحمت الله علیه هغه ګناه سوا هغه د قوم ته قرآن ښودلو هغه د قوم ته حدیث ښودل هغه د قوم بچو ته د الله
دین خودلو شریعت خودلو هغه شیخ سمیع الحق رحمت الله علیه چې په خپل سینه کې احادیث لزه ور کړو هغه چې کله په دې پنده کې شهید شو د هغه په هغه سینه باندې په کوم سینه کې چې د قران کریم آیتونه محفوظ په کوم سینه کې چې احادیث مبارکه محفوظ هغه سینه اتیا داغونه داغه په سینې د چړو مسلمانانو اتیا داغونه داغه په سینې د چړو دا په چړو چې زما دغه بوډا دغه هغه سپینګره شیخ هغه د حدیثو د لکونو شاګردانو استاد د شهید کولو مسلمانانو تاسو نه تاسو کوم هغه خلکو دا ولې شهید کولو داغه مقصد دا دی دا علما د مخ نه لريکا دا حافظان د مخ نه لريکا دا مدرسې د مخ نه لريکا موږ ته بلار صفاشي لیکن زما د الله په ذات باندې قسمی کدی د کندوز په مدرسې کې دغه 101 حافظان شهیدان کړی دي کدی زما شیخ حسن جان شهید کړی دی کدی زما شیخ سمیع الحق نور الله مرکزه شهید کړی دی دا الله په ذات مې د قسمی ته زما حافظ شهید کوا زما حافظ پیدا کوم ته زما شیخ شهید کوا زما شیخ پیدا کوم ته زما عالم شهید زما عالم پیدا کوم ته زما مدرسه لنګې زما مدرسه جوړوم ته زما جماعت ونه زما جماعت ان شاء الله آبادوم ان شاء الله دې د پر ملګرو اراده ده کم ملګرو اراده ده ان شاء الله موږ خپل بچی قران ته ورکو هغه ملګری لګلاس اوچت کوي یو بچی به ان شاء الله د الله دین لپاره وقف کو